ماته د خپل نظر د زور وشو درک لالیا، ماته د خپل نظر د زور وشو درک لالیا، تش مې درو کتل او ځان شو در نورک لالیا. د ممتاز صاحب په دغه شعر باندې سلامونه او نیکې هیلې مې ومنې. قدرمندو کتونکو ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یم په دغه تمه چې روغ جوړ به او ژوند ته به اماده یې. قدرمندو کتونکو هنګو سیمې ته راغلی یم او په هنګو کې را سره ډېر ښه شاعر، ډېر تکړه شاعر چې ډېر په کمه موده کې دومره ښه شعر لیکي، ډېر ښاغلی بېتاب اورکزی صاحب را سره نن په عینې خپرونه کې ناستی کوي. د هغوی سره به خبرې اترې کوو او د هغوی نه به خوندور شعرونه اورو. خو راځئ د ټول ناول ورته په خپله خپرونه کې هرکلی او ستړي مشي ووایو. بېتاب اورکزی صاحب تاسو ته ډېر په مینه او په احترام باندې هرکلی او ستړي مشي وایم. مننه ندان صاحب، تاسو ته هم هرکلی او ستړي مشي وایي. ډېره زیاته مننه بېتاب صاحب. ډېر ملګري به م پېژني، خو زموږ په آینې باندې داسې کتونکي داسې مینوال به وي چې په اول ځل به م په دغه شیشه باندې ګوري. که هغوی سره مو خپله لنډه شان پېژنګلو وکړه نو ډېره به ښه. مننه ندان صاحب، زما ادبي نوم بېتاب اورکزی او د هنګو د سیمې اوسېدونکی یم. ډېره ښه ده. بېتاب اورکزی صاحب غواړم چې د ټول ناول خو ستاسو نه خوندور شعرونه واورم او بیا د نس ادبي پوښتنې وکړم. مننه ندان صاحب، غزل نه وړاندې یو شعر به درته ووایم د تاسو چم کې ګوره خیدي په ټوکې غوسېږي، د تاسو چم کې ګوره خیدي په ټوکې غوسېږي، زمونږ چم کې پرې کېدې په کاغذونو ګوتې. او غزل به درته ووایم. غزل مطلب دی چې یو بې وجوده عکس دیوال کې جوړوم لګیا یم، یو بې وجوده عکس یو بې وجوده عکس دیوال کې جوړوم لګیا یم، د ښاپېرۍ د وجود بوی مخصوصوم لګیا یم. مننه. او ساه مې ډوبېږي چې وجود او شهود لولم دواړه، ساه مې ډوبېږي چې وجود او شهود لولم دواړه، لکه اوبو کې چې اور دننه بلوم لګیا یم. مننه. او لګیا یم ځمکې و اسمان منځ کې خلا نب کوم، لګیا یم ځمکې و اسمان منځ کې خلا نب کوم، ممکن خو نه ده ناممکن اسانوم لګیا یم. مننه. لګیا یم ځمکې و اسمان منځ کې خلا نب کوم، ممکن خو نه ده ناممکن اسانوم لګیا یم. او چورلم لزانه هسې نه چې څوک هزار شیرانه، چورلم لزانه هسې نه چې څوک هزار شیرانه، لکه پرکار په دایرو کې ژوند کوم لګیا یم. مننه. او مکتې ته راځم چې د ژوندون هر پړاو مې ولیدله شومه بېتاب، د ژوندون هر پړاو مې ولیدله شومه بېتاب، او لکه چټه د ژوند د نور زلو کوم لګیا یم. ډېر ښه دی، ډېر ښکلی کلام مو را سره شریک کړ. د شاعرۍ آغاز مو د کله نه کړی دی؟ مننه ندان صاحب، د شاعرۍ آغاز ما د 2014 کال نه کړی دی. ډېره ښه ده. شاعرۍ سره مو په نثر لیکلو باندې کله هڅه کړې ده؟ ندان صاحب غزل نه علاوه ما په هیڅ هم داسې هڅه نه دی کړې سوا د غزل نه علاوه. راتلونکي که مو څه اراده ده چې نثر ته به ځان اماده کوئ که نه؟ ندان صاحب که وخت موقع راکړه نو اراده مې شته دی چې یاره موږ به نثر څه نه څه ولیکو. ډېره ښه ده. کتاب ته مو څه خیال دی؟ ندان صاحب د وهمي صاحب خبره چې د کتاب خو څه درک اوس نه لګېږي، شاید که مرګ نه پس چاره پسې چاپ کړو نو ښه به وي. داسې کوم ادبي استاز چې تاسو ترېنه قافیه، ردیف، وزن یا داسې مو ته څه ادبي زده کړه کړي؟ زما استاز پیر وهمي اورکزی صاحب دی چې که چیرې هغه نه وی نو زه به د پښتو ادب کې نن نه وم. هغه ما ته ډېر ډاډ او ډېر سره کړي دي. ډېره ښه ده. ډېر ښه نوم مو واخیستو. هغه هم ادب دپاره ډېر کار کړی دی او اوس هم لګیا دی، کوي یې، د چا نه پټ نه دی. نور به را سره څه خوندور شعرونه شریک کړي؟ ندان صاحب څه ته وایي نو مینوالو ته به یو بل غزل وړاندې کوم. نن یې که وشیندل
بېشمېره کاغذونه ښار کې نن یې که وشیندل بېشمېره کاغذونه ښار کې ما ته میلاو شول ما د مینې جوابونه ښار کې مننه او هغې ته ووایه چې بیا یې چېرته څکلي شراب هغې ته ووایه چې بیا یې چېرته څکلي شراب په سړک درومي او کوي تا ته غږونه ښار کې مننه او نیت مې و دغه چې په ښار کې به پیسې وګټم نیت مې و دغه چې په ښار کې به پیسې وګټم حالات شول داسې خرڅوم ستا روملونه ښار کې مننه او د آینې رویه بدله وه ګزمز یې کړمه بدله وه ګزمز یې کړمه خاورینې ویښودل بلها قسمه مخونه ښار کې مننه د آینې رویه بدله وه ګزمز یې کړمه خاورینې ویښودل بلها قسمه مخونه ښار کې او هغه د خړو دیوالونو سکون نشته پکې هغه د خړو دیوالونو سکون نشته پکې بېتابه هر څومره که جوړ دي محلونه ښار کې ډېر ښه ډېر زبردست بېتاب اورکزی صاحب ستاسو نه یوه نړۍ مننه کوم چې موږ سره په دغه خپرونه کې ناستی وکړه مننه نادان صاحب د تاسو نه او د تاسو د مکمل د آینې ټیم نه هم ډېره زیاته مننه کوم چې د پښتو د پرمختګ دپاره تاسو دومره هڅې کوئ مننه کور مو ودان مننه قدرمندو کتونکو دا راسره په ننني خپرونه کې ډېر ښاغلی ډېر محترم د هنګو سیمې سره تعلق لرونکی بېتاب اورکزی صاحب چې تاسو نه ډېر خوندور شعرونه واورېدل تر را روانې خپرونې پورې ما صالح نادان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د لوی الله